یو ساده نیالګي خلویه کیسه د ولسمشر د یاد سمبول چې لا هم زرغون پاتې دی. د هېواد د لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان د لاس نښه د کونړ له ولایتي مرکزه صداباته بر کونړ ولسوالیو ته پر لاره د شیګل دره کې دا بوټی د سختو انقلابونو زرغون پاتې شوی. هغه انقلابونه چې د دې سیمې د ګڼو ځوانانو ککرۍ پکې رغړېدلي. د داود خان ونه چې دا کله چې زموږ یو ملګری په دې لاره باندې تېرېدو دا تخریب شوی و، او دا په دې وجه تخریب شوی و چې دغه ونې خپلې دغه زیلې چې کومې وي هغه د دیوالونو په منځ باندې چاونه پکې راغلي وو، د نړېدو په حالاتو کې وو. بیا هغې خبره وکړه چې د دې جوړېدلو لپاره بیا موږ داسې یو فعالیت شروع کړو چې توکل په الله، هر څه الله کوي، دا به جوړ کړو، ثواب به مو شي. ولې دا بوټی چې دی ثنا وي او دا یو تاریخي دغه دی خامخا، او په هغه وخت کې داسې سړکونو په غاړو باندې بوټي هم ډېر نه وو. نو موږ چې دې کله شروع وکړله د جوړولو، الله پې موږ ته وس راکړو، یو شرکت و هغې موږ ته سیمټ راکړل، بیا نور خلکو موږ سره چاندې کومکونه وکړل. نو موږ په خپل چې کوم ملګرو دوستانو دغه کلي کور ودان همکاري کړل، دغه بیا موږ جوړ کړو. نو په دې خاطر هم جوړ کړو چې یو خو دا خبره ما مخکې هم ذکر تلله چې بوټی دی ثنا وایي، او بیا دا یو داسې یو ځنګلي بوټی دی چې نختر دی او دا ډېر قیمتي دی. نو د دې دا تخریب کېدل اوس هم تقریبا چې ورته وګورو بیا هم بعض ځایونه پکې چاودېدل شوي دي. که موږ تاسو ته وګورو ورته باید د دې بیا هم یو د بیا رغونې یو چاره وشي، ځکه که دغه ونه شي کېدای شي دا نور هم تخریب شي. مشران وایي دا نیالګي هغه مهال کېنول شوی کله چې د وخت ولسمشر دې سیمې ته یو بنسټیزه پروژه منظور کړه. بسم الله الرحمن الرحیم. د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ د شنګر شا په موقعیت کې چې کوم د نختر بوټی ولاړ دی، د داود خان بوټی په نام باندې نومیږي. دغه بوټی په حقیقت کې دا یو جګړن و چې د قویقارو مشر و، دا هغه نال کړی دی. کله چې داود خان د خپل سلطنت په دوره کې د کونړ ولایت ته تشریف راوړو، د ځینې وجوهاتو له وجې هغه ونه شو کولی چې شیګل ته راشي، نو هغه پاتې شو. دغه بوټی د قویقارو مشر جګړن احمد خان نار کړی دی چې دغه بوټی اوس یو تاریخي بوټی ګرځېدلی دی چې ډېر سیلانیان د سیل دپاره دغلته راځي او خپل عکسونه وباسي او خپلې میلې کوي او خپلې ساتیري کوي. او په څنګ کې ډېر فرهنګپال خلک چې د ټول افغانستان د ټولو ولایتونو نه راځي هم د دې تاریخي بوټي یو ښه ننداره کوي. کله ناکله تاریخ په کتابونو نه بلکې د بوټو خاورو د خلکو په زړونو کې خوندي وي. دا نیالګي هم د هغه مهربانه انسان د اخلاص، برکت او ژوندی ثبوت دی چې خدای د لاس نښه سرو لمبو کې هم وچېدو ته نه ده پرېښې. محب مامون، زیرک یوټیوب چینل، کونړ.